افغانستان اسلامی امارت یو سالمه اقتصاد محوره پالیسي لري د ټولو دنیا سره حسن تعامل لري او ښه اړیکې غواړي د دغه حسن تعامل نتیجه ده چې موږ تاسې د دنیا سره په اوسني وخت کې که څه هم دنیا په رسمیت نه یو پیژندلي خو عملا دنیا موږ ته داسې لاسونه راکړي چې عملا یې موږ تسلیم کړي یو او عملا یې زموږ حکومت په رسمیت پیژندلی هغه وجه دا ده چې تقریبا په 11 ملکونو کې د موږ تاسې سیاسي نمایندګۍ سفارتونه قنصلګرۍ دا خلاصې دي او د دنیا د مختلفو ملکونو سفارتونه دلته په کابل کې خلاص دي د تجارت بنادر د ایران ترکمنستان تاجکستان ازبکستان پاکستان د دغه ملکونو سره زموږ تاسې د تجارت بنادر خلاص دي آزاد تجارت روان دی نو کله چې د دنیا سره د تجارت بنادر خلاص دي دنیا د موږ سره راکړه ورکړه کوي سفارتونه د دنیا دلته عملاً خلاص دي د موږ سفارتونه په دنیا کې خلاص دي نو د رسمیت پیژندل معنا نو څه شی ده صرف د خلینه تعبیر د دې نه دروتلی دا وخت به ان شاء الله راشي نو الحمدلله په سیاسي میدان کې موږ تاسې یو سالمه اقتصاد محوره پالیسي لرو چې د هغې په نتیجه کې د ګاونډیو ملکونو د ټولو دنیا سره حسن روابط او حسن تعامل غواړو که څه هم د دنیا د لاسه موږ ته تکلیفونه رسېدلي خو بیا هم اسلامي امارت د هغو ملکونو سره چې موږ ته مشکلات جوړ کړي بیا هم د خارجه پالیسي په رڼا کې د هغوی سره هم موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو د دې ترڅنګ چې د دنیا سره حسن روابط غواړو په خپل ملک کې اقتصاد هم الحمدلله مخ په وړاندې باندې روان دی